رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.
زما د دین اسلام عزتمندو مومنانو مسلمانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدیانو عاشقانو مدنگانو علمانو رب کریم سر زمان دوارا جہانا خیستا کا دا میاشت دا رمضان مبارک خیستا وقت شروع شوی دی اللہ جل جلالہ دا جانب کروڑها دا رحمت باران دے دا انعامات باران دے الہ العالمین جل جلالہ اسم رحیم و کریم ذات کے دا رحم ثانی نشتے دے و پا میاش دا رمضان المبارک کی دا اللہ جل جلالہ دا رحمت چے دے دا پا جوش و پا چپو کے راشی فدی حوالہ بانے ما پتیشوی جو مکم خبر کری ہوئی چی دا میاش دیر محترم دا مولانا سے مخیرات اخترانی سے مخیراشی پا دا غیر حوالہ بانے سیف الاسلام متن دافش عبداللہ عزیز و مولانا سے میاش دا رمضان المبارک خیستا آغاز شوے دے و کوشش دا کوئی کی یو وقت دا نزائر نشی سنگ چستاسو دی میاش دا رمضان المبارک کی دخلی سر الناس تا ولاڑا حراما نزنا خو خود حراما پا حالت دا روجی کی نچے سنگ حلال رزق تر مقام حرام دے و خود حرام غیبت خود حرام ہے کم حلال سیدنا کہ اللہ جل جلالہ دروجی پا حالت کی پتا بانے حرام کری دی دروجی خپل یو اثر دے او بل نشست کلے روتے نشی پڑے بل فراق ستاق نشی کولے خپل خور کے ناس دا ولاڑ بی سر نشی کولے دا منع دی روجے تضرر رسائی حرام خود حرام بجمعات کی یو موز مثال بطور پا اویا درجے دی نا بوائی وہ پا جمعات کی گناہ کول ولی یو پا اویا ندا گناہ دا آگے مطابق تکل ہے تک چی اسے مقدس بھی تا آگے بنیازے عزت دیلی خدا سے پاکی کی گناہ کول تا آگے سزام دے رہی کر اس بیت اللہ شریف کی یو موز پا یو لاکتے ہیں کہ سڑے پا بیت اللہ شریف کی گناہ کئی سزا خوبم دے رہی کر دا مور و پلار احترام لازم دے قرآن کریم کی رب فرمائشی وحفظ لہما جناح الذل من رحمتی تاسو دے مور و پلار دا زوانی تاثور ختم کی پاچیزی و تداخلی وزر اوپر ہوئی عجزی نکار واخلی دا مور پلار مختب پکتو کی دا قبول شوی حج و دومری عمر ثواب دے بولی مور و پلار تا کنزل کول سمر گناہ دا اغمر گناہ دے رہی اکثر واری کونین تاجدار حرم فرمائی چه تاسو کے بدترین انسان اگر چه خپل مور تا کنزل کئی تو تاسی کسان خلق شتا دے چاہی ڈائریکٹ مور تا کنزل کئی او بعض پاکی داسی بد نصیب دی چی بل کس بانے خپل مور تا کنزل کئی چه سڑے چاہتا دا مور کنزلو کی خواب جواب کی مور یادی کر نو دیر بد نصیب داسی دی چاہا پا پردیب سڑی باندی پا پردیب زوی باندی پا پردیب نارینا باندی خپل مور کنزل نو دیم جدا رٹول بدترین انسان دا مور و پلار مخت قتل خو اجر دے خو مور و پلار قتل خو گناہ ندا ولا تنہرہما قتل خو و تصواب دے دا مور پلار رٹل سمر گناہ دا افم ولا تنہرہما دا مور و پلار پا مخت پا اف قدر نکوئے اف چی پا اف بانے اللہ نارا دے کی چی پا قتلو پا خود سمر نارا دے
تاسو ما دا خبره کړې ما نکړو زنانه راغلی و نو دا مری ټول خوب وا دا سرمن ته تللی و په نوکارو باندې نو دم کور والا د تبوز نو چې دا څه وجه ده وې دا وی د مری نه نیولې مو دیوال کې کوملو مری کې ګوته را کړې خپل لورو ته خلاص نو چې کله داسې نوبت راشي نو زه خو وایم چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خوا کې سړیو سي ایمان نه راوړو پګاوړ دا یو مسلمانو لکه زما باندې کمزور لکه چې مسلمان شکلی مو وایا مسلمان شکل هغه دې چې تاسو وګورئ چې دا ټول مرید دوخه د روح ته وی چغلی تکي شیطانی تکي ناروا تکي ظلم تکي پر دې مال تکي غلا تکي چغلی تکي غیبت تکي کومه ګناه شیطان نه کوي ها تاسو مسلمانی بدنامه کا او چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تو ورم دا خو د اوس په خوراک ټول شپرب ته ولاړ دی جړا نو دا هغه کار ته جوړ نو دا کار راته ګران دی او چې تا ته وګورم زړه مې توش د کزه کا قائد جهان په روزي په باب کې فرمایي چې بعد انسان روزه ونی سو هغه ته بغیر د لوګي نه او د بغیر علاوه نور څه بده ته لوګي ملو شو تند ملو شو نور ته مخکې شته نه مخکې تیار ده دی روزه کې سړی وګي کی کیمنا دغه خسترو او تګي کی کیمنا او د ایمان خاون باندې بیا اثر پروتي چې روزه ده ګوره انسان متاثر کړي د روزه د وجه ولې د عبادت زور ده کنه عبادت خو خپل یو اثر خو لري کنه خو هغه روزه چې هغه کې سړی د دروغ نه د چغلۍ نه د شیطانۍ نه د غلا نه د غلطۍ نه د پردي امانت د خوړلو نه د پړندورونو نه ځان وساتي نو روزه ده او دا د موسی چې کوم مدنه دومره قدر کاده چې عذاب نشته دی عذاب نه ببشر چې نه نیولو پرې سخت ګناه ده نه نیولو کې سخت ګناه ده او نیولو کې دغه د کار برابر دی نو رب کریم جل جلاله دې موږ استاد روزه کی چې څنګه دې د خوراک نه روزه ده چې داسې د دروغ نه د فراډ نه د شیطانۍ نه د چغلۍ نه او د غیبت نه ټیک ده کنه د پردي مال خوړلو نه چې دې نفس تا روزه نو ال بیا خوان کوي الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میاشت رمضان المبارک هغه میاشت انزل فيه القرآن پدی میاشت نزول القرآن مجید شده کم لینا دلوح محفوظ اول اسمان دنیاتا بیت العزت قرآن نادل شده علماء کرام فرمائی دا دور مبارک میاشتا یو آب قرآن مجید مدید میاشتی نده نادل شده سلسخی فیدی اعتبار دا الفاظ سرا اعتبار دا الفاظ سرا اعتبار دا پانو سرا سل صحیفی وار کتاب مختصر بوائی سل مختصر کتاب نازل شیدی سلور دران کتاب اعتبار دا الفاظ سرا چیو پکی تورات شریف دے یو پکی زبور دے زبور پا داؤد علیہ السلام نازل شرع دے تورات پا موسیٰ علیہ السلام نازل شرع دے
इंजील पर ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल शदे कुरान मजीद मदीनी मुनव्वरी पर जानात नाज़िल शदे दीन अलावा सलसही चिदास्मान नज़्म किताब नाज़िल शिविरी की बाकी किसी सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इद्रीस अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने ददगना अलावा गुनो सलसही और दासलूर किताब न चिकलम दबी नूर शहर दा बबलन याश की नदीना की शिवी दगा तमाम किताबुन पम्याज दरमजान मुबारक की नाज़िल शिविदी तब जो है तो खुशहाल है नुज़ूल बदीम्याश की तमाम किताबुन शहर सरवर कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाए दीन याश की तरीक़ सीधी यानी लस और प्यालस अवल लस रसूल फरमाए अव्वलु रहमतुन पदी की नुज़ूल रहमत की पदी की मौला करीम जल्ल जलालुहु रहमत बारान कई व औसतुहु मग़फ़िरतुन और पदी की दयो रसन रोजीन वाला तरशन में रोजी पूरी रब्बे करीम दबखन ऐलान कई व आखिरुहु इत्क़ुम और आखिरा नहीं लसुरद जिंदगी दी पदी अल्लाह रब्बुल जलाल द जहन्नम का दखलासी ऐलान कई दधी वजीन द मदीनी मुनव्वरी द जाना मिंबर मुबारक दा सुकतले कुसुम पटेल बड़ा मर्तबा वलाड़ दे आग जिकम खुतबा लुलीरु चन्नास आका मौला फरमाई मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह कुर्बान मदीनी मुनव्वरी द जाना नशमा आका मौला फरमाई कम देना नकम को नशितर कम मिंबर जरागले मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुन मिन रियादिल जन्नह आका मौला फरमाई नाद जन्नत बागीचों बागीचा आका मौला द मदीनी मुनव्वरी जाना फरमाई मस्जिद नबवी की किताकम तमाम मिंबर लगी दले दान हौज को सर पगार लगी दले दे हौज को सर बदलते हुजूर फरमाई जमादा मिंबर न मदीना मुनव्वरा की दादा कौसर पगार लगी दले दे यो अगर इंसान ने शिकलार व तखेरे पूरे हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दिन के लखफशे वे थे तो दो मकूल बाने से दागी पहुंचे तो हुजूर मुबारक नमाज़ू लगते दगज़ा पवस के कम टाइम की दगज़ा पवस के यानी हुजूर मुबारक जात जिस्म मसले रागरी जाती मस हुजूर मुबारक चा तखेरे ने दी और आते कुलुनुरई कमले पुरची द मदीनी मुनव्वरी द जानान द मुंतक़ज़ा की को खबर दा
هغه کې موت تاسو نشي ویل هغه کې موت پر مجید را شابه تکړه ارادای ګللو وای عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق آدم علی ویلشی ولی وتویلشی فاروق آدم وتویلشی تکو کسانو خبر راغلا یو یہودی جو بل منافق دے ویو مسئلہ بان امام الراغا یاز میں امام الہ و یادت پیسو امام الہ رخیو امام الراغ للا او دا فیصل جرگی لوڑی یہودی دی منافق تو بھی چرازد دا فیصل استاسو پیغمبر دا مدینی منوری جانا اللہ علماء کمال دے کرنے دے یہودی فیصلہ حضور نہ روڑی اور منافق چکم دے آگے مثال حدیث مبارک کے راگلے خفقی کی خبرنا الفاظ دیر استغ دی مناسب نہیں بس حضور مبارک آگے شان سرح بس شویلی جیویلی الفاظ دیر استغ دی استغ بس حضور ویلی دی اگر خبر شان دی اگر طرف تا نظر خود تو سے بوئی جس مثال دا خبر جسے ویلی دی دا منافق سوڑی مثال دی دا واری دی گری دی واری دا گری گرد الفاظ تمہارا مناسب نہیں دی فالفاظ دا حضور دی کرنا وائے اگر خود بادشاہ دے کرنا وائے بادشاہ دے ویلی سڑے جو غصہ شیدہ سوئی کرنا ہوئی سوار کونے فرمائی کی کنز جناور مانتا مزل پیدا شیدہ بیاخلو پردے نبی کچھ چاہتے زان نیز دیکھا وہی دغرنگ مثال دا منافق سری دے یہودی و دوئی نافق لگ مدینی منوری جانا لورما اور منافق کی اڑانگ دڑنگ ٹول میٹرو خدا سے خونشی ویلشی نہیں اڑم ویلشی فیصلہ دا مدینی منوری دا جانا دربار تراؤڑلا چہرہ بیڑے جی سواری کونی دا مدینی منوری جانا فیصلہ دا یہودی بحق کی نکڑلا اور یہود دا سرور کونین ذاتی دشمنان اصلی دشمنان دا سرور کونین سوک دی لیکنن و تموتا اسرائیل و ایدادی دا بانوٹ سپیکر بندے کرتا لو دے وہ مسئلہ جوڑے بند کئی اور آزائی گلونو رئی دا مدینی منوری دا جانا نشتان اولی دو مسئلے برتا کن دعا تاسو کم موسمی مارغان یہ کرنا موسمی مارغان پی جانے موسمی میوہ شوتے موسمی میوہ تو خواب خلق ہوئی کہ بجیمی کی خٹکی نہیں موسمی کی خٹکی رو ہوتا ہائی بریڈ استاد اللہ مسلمانی جی دا دی روجی طرح ہوندے وہ خیار ہوئے کنا اگر دا دور سو کالو گنگی کی کمرے پر یو میاش کی پاک چراجہ لگو اپنی دیشو شکار برابر اور خدای سر کمی نشتا ہوا ہے خدای سر کمی نشتا زمان سکار جیسے دا اللہ و دا اللہ دا بندگان ترمیان دا رازم رب لہذا تاسو مصر وعدہ لگا علاقہ تاسو دیر گناہگارانی کدا خدای رحم بے ماشاءاللہ فیصلہ دا مدینی منوری جانا دا یہودی بہر جوڑلا بہر دا یہودی روتو منافق امروتلو منافق و دستوئی یار زمان دا دھڑا تسلیو نکن زمانہ جی ماشاءاللہ دھڑے تسلیو نکن جی دھڑے سیشے نکن
دیکھ شپږم سپاره په زمانه نظر کوم زړه تسلیو نکړل کولونو د مدینه منورې جانا د دربار نه لاړ بشرط دي وې راته دا کار کو دا فیصله وړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باندې نظر ثانی څه شي مولانا څه سبو کی نظر ثانی بکو منافق مراغه یہودی مراغه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دربار ټکئی لغد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را بہمش اللہ 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 سمسل وسه بدا د موت د مسلنا بشي خدا حضور مبارک لبتلی وای کړه عقاید جهان لبتلی نو يهودي وتي چې صاحب اول عقاید جهان لا لاړه فیصله می یوړه خدا مسلمان وای خدا مسلمان ثابت وي دی چې زما تسلی نه نشي نو دې څه وای وای سیب کا پدې نه کته چې سانیو کنو خبر وای د سانیو غواړي شو خبره ده عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لار پور تنوت چې دروازې نه راوت دلته منافق په انتظار دې چې سلیل وروزي راوتو سب چې په مرشل باندې خپل قدم کې خودلا او تورې له شړک ورکړه منافق له سر قلم قتلوا قتل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قتلوا صحیح ہو گیا جی قاتل شو جی قاتل شو جی قتلوا دا منافق دا کام قبیلی خلق دا مدینی منوری دا جانان دربار نغاد دا بلبلی ملگری سپورٹ گئی دا کمرست گئی رب لادان جل جلالو سرور کونے حضور أي نور على نور شافي يوم الوجورا رسول مكرما شفيع معزما نور مجسما وسيل نيقصا مهمان الامدا سيد مرسلا شفيع عاصيا تاجدار غرب وقار غرب سرور مدینہ ظهور زیدہ عاشق تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب گرگیار مقصود گرگیار تمام مصفات مخراج والدهان النصار والعلم في النار مدار محمد رسول الله وصلى الله يوضل بيوه حضور مبارک پہ خوشحالی کی آواز رکھے یودل بیاو ہے خدا کراغ رب العزال محبوب تو فرمائل دے خلقنا مخواڑا وا رہ گیا دا داخل دے خلقنا رہ گیا دا داخل دے سوی شیمولا دی بدل لگا کہ عمر سے بھنگ سڑے ہوئے لے وہ سر دے سڑی تو کار کرے اوئے قاتل مانے دا جنازی رکھی گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشرہ کی نہیں عثمان فی الجنہ صدیق فی الجنہ علی فی الجنہ عمر فی الجنہ دین اسلام چیزیں سڑی نے سارو قاتل کی گی نا مجاہد بھی جوڑی غازی بھی جوڑے گی بھی جوڑے گی غازی بھی باندھی جوڑے گی قاتل بھی باندھی نہ جوڑے گی ما تا وکی دی دا ما پیغمبر نموز قضا شوے دے
मशहूर हदीस मुबारक दे उसे दे ओरे और म्याश न रोजे द गोरे वादा माता को बन जाई वादा स्तन सला बलाश वला बलाश इदा बदे टाइम पास शी सवारी कौने द मदीनी मुनव्वरी जाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगी की शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जी बले दे शेर खुदा ने मुस्तदा से कजा नश होए हां रब ला यजाल द महबूब द खातिर अनवर वापस राव लमा पाए महबूब बसी मुंदु ने हिसाब है सी मुंदु ने कजा शी मुंदु ने कजा शी हां यो दा आयशा भाई हार से नवे रोसेवे अल्लाह से तमा पर यह जिनी के पर यह हो बोलम बोले संग वही ममन कान मिनकुम मिन सफरिन औ जा अहदकुम मिन अलगाइब वला मस्तुम النساء फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन طيبا فامسحوا بوجوهكم وامسحوا لا صدق قرآن مجید دا گورا دا سم مسئلہ دا شکلپا دا عائشہ بھئی سفر تھے واہ راگے دولس پہار پسی صحابوں کردے دو ہوئے اور ہار پیدا نشو شپخو پیدا راگو بخد مشوی صاحب او پنوی خلص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو راگو چستاد بچائی دا ہار دا وجن پنم بانے سہار موز قضا کی کہ اوپنی شوا رب العزیز اللہ زاد عائشی بی بی تحقی قرآن نازل کھو چی صحابوں کو اوپنی شترے دا ماد حضور دا کور مسئلہ دے دنن نباتا تیمون جواز دے تیمون کولے شے یو دا عائشی بی بی دا خاطر اقلاد اللہ تیمون راو دا حضور شان کو دیر لوئے دے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جس رڑے پر سکوو اگو پیغمبری گزارو کم گزارو اگر ظالم بچے خدا خبر چے دا سائے پر استوبو کی چطر خدیو کسی چلو وچے دول افلاق ورکا اگر مرش تب موسیٰ علیہ السلام تا قاتل نا 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 تصور دا دی خبر نشی کولے تصور دا دی خبر نشی کولے راضی قرآن سوئی بیدر رمضان شریف قرآن جو دو آیاتو نو رہے زچ دا کلا کلا تاسو تویم چی زمو چا سر بولا شریک نہ دو آئے پٹھے شریک نہ دے جن کو بھی شریک نہ کرنے جن تپوس کو بکوم کرنا قرآن کریم کہ اللہ جل جلالہ فرمائی وکرے ان الذین بیشک حرکتان یکفرون چی انکار کری باللہ دا اللہ دا داتنا ورسولی دا قد رسولان نے انکار کری چاہ نے انکار کری ٹھیک دا وَيُرِيدُونَ اِرَادِ لَرِضِي اَنْ يُفَرِّقُوا چی دے جدائی راولی نظام الدین سیدھا عبدالرحمن نظامی سے ان یفرقوا دا چی بی جدائی راولی فرق راولی بین اللہ و رسولی دا اللہ دا اللہ دا رسول پمیز کے فرق راولی سنگا فرق راولی ماتا ہوئے سنگا فرق راولی وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدِهِمْ دَيْوَائِنُ فَزُنُ پیغمبران ایمان رو فَزُنُ نَرَوْ چھے دا خودے او دا رسول خبر راغا ردد کی یا با خودے منی او یا با رسول منی خبر دا رسولان راغی او دا خودے راغا سو خبری دی یو اللہ دے یو دا حقا رسولان دی دو خبری خواہ دو خبر اللہ قیدہ ہو رہے لفظی ترجمہ خوشپاگم اسی بارہ دا ما سرا قرآن مجید اللہ مخامق را کمرو ترا مخامق قسم اللہ دے ترا مخامق کا او دا پکرا والا ان یفرقوا بین اللہ دا چاہوی
فرق راولی جدائی راولی بین اللہ اللہ پمینس کی ورسولی داغن رسولانو پمینس کی وَيَقُولُونَ دُعِوَائِ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ من پزنو ایمان روڑو پزنو نروڑو پزنو ایمان روڑو وَيُرِيدُونَ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ دزنو نے انکار کو پزنو ایمان روڑو اور پس یہ سوئی وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا ذَي إِرَادَ لَرِيكِ لِكُمِشِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا دو خبری دی اللہ او داغر رسول سمنو دستن انکار کو پس ایمان دے اس دو خبری دی اللہ او داغر رسول سمانا یا برابان خودے منی دا کی دئی سا کی دئی یا برابان خودے منی ورغر قرآن دا کی دا چھا دا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا إِرَادَ لَرِدَ دِي خَبْرِ فِي بِيُنِشِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا دی پا مابینس کے اللہ نتی چی بس یو بمنو یا بخدے منو یا بداغ پیغمبران منو بین ذالک سر دی نیس کی بل اللہ کرتے یا بخدے منو یا بے رسولان بخبر پوئے گے کنا اولئک هم الکافرون حقا رب العالمین فرمائی چاہیے زمان رسولانوں نے انکار اولئک هم الکافرون حقا رب العالمین فرمائی اصلی کافران اوئے آواز آنا دے سور کافر عزت پوزا پر ایک موتنات کئی خواہ عزت مسلمان نگانا او زنان دا خدا قرآن ہوئی او انام بولا سور کئی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا رب کریم فرمائی ماد درید پارس قول کے عذاب مقرر کرے دے بعض صداوی خود بیزتی پسینی بھی بعض صداوی لکتوز بھی صدا ورکے پورتے راوہ دے اور پٹھا سزا والا ٹھیک تا یا پولیس والے انتظامی والا راشی تعدید پر طریقہ پوچھو خواہد بتانا کہ دربان دربان دوستو خودہ خبر نشی اور چیزا خلقو مخی دی رئیسان اور فرمائی دید بزرد داس عذاب چیزا با پیدای سپکو داس عذاب چیزا ماو در رسول پا میس کے فرق ماو در رسولانو پا حکم کے فرق راوانی وَأَعْتَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور فرمائی واجہ دل خلق دا پار عذاب تیار کرے دے ماشاءاللہ والذین آمنوا او حضرت سانچی ایمان روڑے باللہ ورسولہ کہ پا اللہ میں ایمان روڑے دے تاکی زیادہ شادہ آواز رانے میں تاسو میں کہ کوئی پاتے شوئے چاہتا غیر غمار در کی نہیں ناز کو رہے انو تا باغا ڈب نمنا ساتے ہی کو رہے کہتا درد آوازو نہیں شکلے دے پنکے خیر ہوا چھے والذین آمنوا او اگا کسانچی ایمان روڑو باللہ پاللہ پالنے ایمان روڑے پچابان ورسولی کی اسائی پیجنے تو قرآن تفسیر لکھ لے رہو رہی دا تحکاری دا پختو شب تفسیر مرد قلندر لکھ دا ورکوٹ سڑے
تاسو به سوچ کوئ چې مولانا صاحب سړی هغه ځای نه را روان شو او راغی په مصلی ویل چې ما د خپل سر د پاسه کېږي دا دومره درانه خلک دي او دا د سرور کونین د دین اسلام خدمت کولو والا دي د قرآن تفسیر یې لیکلی دی دغه د بهر راوړی دی انشاءالله العزیز درون راغلی که خیر درون به واپس کوو انشاءالله العزیز کرم ستړي خو نه سړي خو بخایو کنه ها څوک بخایو چې دشمنان څوک دي او یاران څوک دي دا د حضور یاران دي دا شناس دا د حضور علیه السلام محبین دي دا د سرور کونین عاشقان دي چې دا په رمضان المبارک کې زه په دا خبرو پوهېږم زما ډېر دوستان د غربت د وجې نه نشي راتلی ووایه ما نه خو چې ګیر چاپېره ناست دي قیصر روم غالبا تپوس کړی د ابو سفیان نه او حدیث د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف دا حدیث مبارک راغستی دی عبدالرحمن نظامی صاحب تشریف فرما دی ابو سفیان نه تپوس کوي هرقل روم دي نه تپوس کوي وای د سرور کونین د مدینې منورې د جانان خوا د چې کوم خلک ناپي دا خانانو نوابان وي که ملنګان دي د حضور السلام په خوا کې چې کوم خلک ناسته ولاړه کوي که نه په خبره پوهېږئ نو دا خانان ورسره ناست دي وایي صاحب خو چې ګورې په مخ د ځمکه چې په دغه کلي کې څومره مسکینان دي ټول د ده په خوا کې ناست دي بس دا د نبوت لوی دلیل دی زما د مسلمانۍ لوی دلیل دا دی زه د سرور کونین د دربار ملنګ یم ما سره ملنګان ناست دي او دا ملنګان ته په بادشاهانو نه ورکوو په بادشاهانو یې نه ورکوو په بادشاهانو یې نه ورکوو اوره خپل عقیده اوره او خو مې پیژنده کوم نه پیژنده نه ایمان وای چې دا الله او د الله د رسول په میاس کې فرق کوي نو دته به کافر وي که مسلمان وي یاره قرآن نه دا قرآن دا قرآن مې کاره والذين آمنوا بالله ورسله او عرق ساچی مانے روڑا تولا پرسران مانے ولم يفرقوا بين احد منهم او دی فرق نکی دا اللہ دا رسولان ترجمہ اولئک سوف يؤتيهم اجورهم دا هر کسان دي چې سر دې چې دوی ته به اجر ورکړی شي وکان الله غفورا رحیما دا قرآن دی کنه ستان ثواب وشي اوس وایه کنه چې دا الله او د الله د رسول په منځ کې فرق کوي دته قرآن کافر وي که مؤمن وي کافر وي زه ورته څنګه مسلمان ووایم زه څوک یم زه کوم خوشحال سوار کونین د مدینې منورې د جانان شیطان اورئ دا حدیث بیانون بیاتی و ناز شریف ہے خود جوشیدہ نات تطلوین کخیر ماشاءاللہ وائی تاس جو در سبحان اللہ وچے دلک تازہ شکر دا کمانڈ ہو دی کمانڈ اور دا گولی آوازون والو نہیں دی دا چے وقت اللہ اکبر دا چے دی بیگو توفا کو تم گوتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ راضي جي هذا ما تفاكر كندا ماشي سواء تمام سوى الغاري ولا غاري وزا كم نصيف الله بخير
जुल्फी वलवल शेख खपल यार माशाअल्लाह माशाअल्लाह तमाम जाड़े याद न रहता तो को एहसानुल्लाह दियो दा को कसा करा दा से जदी अपनी बम्मा मेंदी पोशवी दा इमाम गजाली से पे ख्याल हो की खबर दा दले चकला वादी की कनो दे ويسيستم شنو ويولي وشكل زلمي والنبي كان ما دا نن بكلي صاحب وشكل وته بيزو پغاړه کې خدای وته یاره غړ وړو مور بنا رہی یار اب شی په مینا کنه دا بیا په شاته زور کوي او چې کله د جهاد وخت راشي رښتیا وایا نو زلمي مخکې منډه کوي که دا واده والا مخکې منډه کوي زلمي وي سر دې راشه په حضور قربان خدا سرور کونین شیطان کی اولاد ہے یا واجبانا خپل اولاد خپل بیبیان خپل دولت په حضور قربان کړي یا رسول الله زنده‌باد راته ګلونو ورې سرور کونین जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर मुबारक तरा पूर्त की वे फरमाए आमीन वे में दरजी तपूर्त जो वे फरमाए आमीन में दरजी तपूर्त जो वे फरमाए आमीन मैं खुलक मोहब्बत इज़हार सरवर कौन इन सहाबा किराम क्या पीर रसूल अब्दुर्रहमान से जैसे मासूम तजर्बा वो अंदर देखिए सब मानस था जो सजा मार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह द मदीने मुनव्वरी जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुरु क्या पीर की महबूबा महबूबा ता तुझे कला मिंबर तबूत शोई तरकीब की अल्लाह मा तमाम उम्मीद का درجه ده په مفهوم بیان یا به درجه د حضور بوت شما د جبريل عليه السلام فرمایل استحال امت د الله د رحمت نظری هر امت چې د خپل مور پلار ځان بیا او د مور او پلار په خدمت باندې ځان او بخي نو مور پلار خدمت اهمیت لري ठीक दे जी द्वयम महबूबा उम्मती दा अल्लाह रहमत नलरी चिदा गपौड़ा निस्तास जिक्र शीस्तास इसम मुबारक वाक़स او غپتا سدرود نو اي نغبت بختك द अल्लाह रहमत नलरी हुजूर पे आमीन ويل سبحان الله او دريم احسان कि बचा पानी न्याय रमजान राजा او दे प्याय रमजान मुबारक के साथ खुद उन बखिया दाद बखने म्याहिद गुलनो मूसा ने सलाम अल्लाह रब्बुल जलाल पे दरखास्त की करीमा मखिन लगी पर नील गजी मुदीना रब ला दाल फरमाइल करीमा
تو ما نشیدی دل یاد خستای ما ما نشیدی دل دم اوستا درمیان د پتر کن پردی وړاندې موسی علیہ السلام درخواست کړي کریمه داسې بختور بوي چې سودا د درمیان د پرد نر علی بلادار فرمایل اے دما کریمه ساده رسول الله یو محبوب پیغمبر روان نه دا امت کی پنجاش در رمضان المبارک کی روزہ ونسی او در روزہ ماں کی پٹے جائے ماں تلا سنا بود کی نظر مولا غدر نظر او بردن نوی